سالنګونو چې د هیواد شمال او سویل د نښلونې حیاتي دهلیز د لزړې د برېښنا لېږد مزي او پای هم تیریږي. د سخت ژمي اقليمي شرايط بیا دلته وخت نه وخت د حمل او نقل سره مل د برېښنا لېږد پر شبکه هم څرګند اغېز پرېږدي. وروستیو درنو ورښتونو او سختو طوفانونو د شمالي سالنګ په شاول سیمه کې د ازبکستان وارداتي برېښنا 220 کیلو ولټ برېښنا لېږد مزي 304 نمبر پای چپه کړي چې ورسره مل د برېښنا لېږد یو سرکټ پارچاو او د پلازمینې کابل په ګډون 12 نور ولایتونه د برېښنا انرژي له جدي کمښت سره مخ کړي. د سالنګونو ساتنې او خوندیتوب ریاست کارکونکي نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړي څو دا تړل شوې لاره په ځانګړي ډول د برېښنا شبکې د عارضې تر ځایځاګي پورې هر څومره ژر پرانیزي. په ټوله کې دا هڅې د اقلیمي شرایطو او تیزو بادونو په سبب چې اورېدلې واوره له یو ځایه بل ځای ته لېږدوي له ننګونو سره مخ دي. هوای سردی بخی منفی 20 درجه باشه. نظر به شرایط اگه شرایطی رقم باشه خو کار د افغانستان برېښنا شرکت لوړ ولتاژ کارکونکي بیا په پلي تګ د تخنیکي ستونزې ځای ته ځانونه نږدې کوي. اما د دې تخنیکي ستونزې د حساسي حل لپاره اړین توکي چې ټنونه وزن لري لا یې هم لېږد ممکنه نه ده. د افغانستان برېښنا شرکت لوړ ولتاژ رئیس چې د برېښنا انرژي سکتور کې نږدې 40 کلنه کاري مخینه لري له خپل مل ټیم سره چې د سختو شرایطو یخنۍ او خطرونو پر وړاندې د درانده مسؤلیت احساس لري د رامنځته شوې عرضې حل لپاره لاس په کار دی. دلایل دی چې لار بنده ده موږ نشو کولی چې دلته راسو کار وکړو او که لاره خلاصه وای موږ ډېر ژر کولی شو چې دا کار ته کړو. د لین را انتقال په کوچني موټر کې نه کېږي، ماشینري انتقالات نه کېږي، دا ناممکنه ده. د افغانستان برېښنا شرکت د ولس له حوصلې او زغم مننه کړې او ډاډ ورکوي چې د ستونزې د حل لپاره به خپلې هر ډول ممکنه هڅې ونه سپموي. دا د یوې ننګونې ازموینه ده د زغم، مسؤلیت او ګډ درک تر څو برېښنا بیرته په نورماله توګه د وګړو کورونو او د هیواد اقتصادي څرخ ته راوګرځي.